بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د ویب ډیزاینینګ برخې ته ښه راغلاست. په تیره ویډیو کې موږ او تاسو په HTML کې انټروډکشن وکړو، بعضې معرفي وکړه د HTML. نن به نوي درس ته راځو. د HTML ټګونه لکه په تیره ویډیو کې وویلې HTML سینټاکس هم وویلې، اوس به HTML ټګونه ووایو. HTML ټګونه لکه په مخکې ویډیو کې چې موږ درته ښودلي وو چې سټارټ ټګ او انډ ټګ لري. زیاتره ټګونه چې دي جوړی دي. په دې شکل باندې موږ کولی شو چې ولیکو. اول به علامه د لیزر د لیکې، یعنې د کوچنیوالي علامه، د زاویې علامه به لیکې. وروسته له هغه نه به د ټګ نیم لیکې. له ټګ نیم نه وروسته به واپس بندوئ او کانټینټ به لیکې. کانټینټ محتوی هر څه چې لیکې په دې ساحه کې به په دې سیکشن کې به لیکې. وروسته د نه به دا ټګ بندوئ. فورورډ سلاش به ورکوئ. فورورډ سلاش چې کله ورکړه وروسته د هغه نه د ټګ نیم بیرته لیکې واپس. همدغه چې دا ټګ په همدې شکل باندې لیکل کېږي. نو دوستانو لکه زه دلته تاسو ته لیکمه ټګ د پی ټګ. پی نه مطلب پاراګراف دی. زه دلته ورته لیکمه چې this is my first tag. This is my first tag. tag. فورورډ سلاش ورکوو او دا بندوو. په دې شکل باندې دوستانو زمونږه انشاءالله زمونږه به په دې شکل باندې ټګونه لیکو. دوستانو زه دلته تاسو ته لږ بعضې معلومات درکوم، لکه څرنګه چې موږ درته ویلي وو تاسو ته چې د HTML سټارټ ټګ ده او همچنان دا د HTML انډ ټګ ده. دوستانو لومړي ټګ ته اوپن ټګ هم ویلی شو، سټارټ ټګ هم ورته ویلی شو او لومړی ټګ هم ورته ویلی شو. دویم ټګ ته انډ ټګ هم ویلی شو، کلوزینګ ټګ هم ورته ویلی شو، چې فقط فرق یې فورورډ سلاش دی. ټګونه عموما په دوه برخو باندې ویشل شوي دي. لومړی چې دی پیر ټګ دی. پیر یعنې جوړی ټګ ده چې په دې شکل لیکل کېږي لکه دی پی ټګ چې کانټینټ محتویات او شی لري او همچنان دا ټګ چې ده بندیږي. پیر ټګونه همیشه بندیږي. دویم مونږ لرو سنګل ټګ. سنګل ټګ چې ده دوستانو سنګل ټګ بندیږي نه. لکه د مثال په شکل باندې د بی ټګ لرو په نامه دی بی آر، یعنې د بریک ټګ چې دا سنګل ده، دا کلوز ټګ نه لري. لکه د مثال په شکل باندې چې د پی ټګ مونږ بند کړو، دا نشو کولی چې د بی آر ورکړو، دې ته سنګل ټګ ویل کېږي. نور ټګونه هم لرو، لکه مثال د بی آر ټګ ده چې وروسته راځو، لکه د ایچ آر ټګ ده، د هوریزنټل ټګ ده او داسې نور ټګونه لرو. دوستانو د HTML سټرکچر ته راځو، اساس ساختمان ته راځو. که د HTML سټرکچر ته موږ او تاسو دوستانو وګورو، نو د HTML په ټګ باندې شوی دا ټګ د HTML لرو. لومړی ټګ چې دا HTML ټګ ده، وروسته آخري ټګ همچنان د HTML ده. نو دا ټګ چې دا پیر ده چې له دې سیکشن له دې ساحې نه شروع کېږي تر دې ساحې پورې. نو وروسته د هغې نه ټګ لرو د هیډ ټګ لرو چې د دې ساحې نه شروع کېږي تر دې ساحې پورې. دا چې د هیډ ټګ ده. وروسته له هغې نه په دې د هیډ په ټګ کې موږ کولی شو چې د ټایټل ټګ ولیکو او بعضې نور ټګونه ولیکو. او وروسته له هغې نه د باډي ټګ ده. د باډي ټګ چې دا مهمترینه ټګ ده چې هر څه تاسو لیکئ، وروسته له دې نه به د باډي په ټګ کې لیکئ. نو دوستانو که موږ او تاسو متوجه شو، د HTML سیکشن چې ده معمولا په دوو برخو باندې ویشل شوی ده. یوه برخه چې ده د هیډ ټګ ده، بله برخه چې ده د باډي ټګ ده. چې د باډي په ټګ کې هر شی وروسته له دې نه چې موږ او تاسو یې له خیره لیکو چې موږ ته په صفحه کې وښودلی شي، په ویبسایټ کې وښودلی شي، هغه به موږ او تاسو د باډي په سیکشن کې لیکو. دوستانو دلته راځو دوستانو ګورو د HTML ټګونه چې دي په دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه چې ده د هیډ ساحه ده، دویم سیکشن چې ده د باډي سیکشن ده چې موږ وروسته چې هر شی لیکو هغه به د باډي په سیکشن کې لیکو. لخیره دوستانو وروسته له دې نه زه تاسو ته معرفي کوم په HTML کې ایډیټورز، یعنې د کوم ایډیټورز نه موږ استفاده وکړو. دوستانو که تاسو دلته متوجه شئ، دا نوټ پلس پلس ده، ویژوال سټوډیو کوډ ده، دا ټول ټکسټ ایډیټورونه دي. نوټ پاډ ده، سبلایم ټکسټ 3 ده، اډوب ډریم ویر ده. اوس که تاسو غواړئ چې کوډینګ زده کړئ په واقعیت هغه په ذهن کې پاتې شي، نو تاسو باید نوټ پلس پلس نه استفاده وکړئ.
د نورو پروفیشنالانو نه استفاده ونه کړئ، فقط او فقط له نوټ پاډ پلس پلس نه استفاده وکړئ. که چېرته هم دا نه لرئ نوټ پاډ هم چنان ډېر ښه ده. نو دوستانو چې تاسو ټکس ایډیټورونه وپېژندل، اوس راځو لومړی کوډینګ ګورو. لومړی کوډینګ دوستانو موږ په دغه شکل باندې لیکل کېږي. دوستانو راځو نوټ پلس پلس ته یا نوټ پاډ ته. زه راځم نوټ پلس پلس مې اوپن کړلو. دلته اولین ټاګ چې د موږ و د هر څه نه مخکې چې لیکو ټاګ د HTML دی. که د HTML ټاګونه چې دي کیس سنسیټیو نه دي، که په غټو حروفو ولیکې که په کوچنیو حروفو ولیکې فرق نه کوي، خو ځان آموخته کړه چې په کوچنیو حروفو یې ولیکه، لاور کیس یې ولیکه. ټاګ د HTML لرو. ټاګ د HTML چې و پیر و جوړوي و، وروسته له دې نه ټاګ د HTML بندوو، فورورډ سلاش ورکوو HTML. وروسته له دې نه دم چې بند کړلو ټاګ هم د هیډ لرلو، هیډ ټاګ هم چنان جوړوي و، بندولو فورورډ سلاش هیډ. وروسته له دې نه اساس ترینه ټاګ چې لرلو د باډي و، چې هر څه به وروسته له دې نه لیکل هغه به په ټاګ د باډي کې لیکل. ټاګ د باډي هم چنان جوړوي و. په دې شکل باندې د مونږه چې دا سټرکچر یا ساختمان د HTML په دغه شکل باندې ده. دغه چې دا زمونږه د HTML عموم ترینه ساختمان دا ده. دوستانو را بشه دا به سیف که. راځو دا سیف کوو. مثال زه راځم په ډي ډرایو کې سیف کوم. دلته دوستانو تاسو باید متوجه شئ کله چې دا سیف کوئ نوم یې مهم نه ده چې هر نوم ورکوئ، لکه افغان ورکوئ، اتل ورکوئ، هر نوم چې ورکوئ فرق نه کوي، خو پسوند یې ډېر مهم ده. ډاټ HTML به حتما او ضررن ورکوئ. که HTML ورکوئ که HTM ورکوئ فرق نه کوي. نو مونږ راځو HTML ورکوو، دا سیف کوو. دوستانو وګورئ څنګه چې زمونږه دا صفحه سیو شوله د دې کوډونو رنګ بدل شو. دغه نوټ پلس پلس تاسو سره ډېره کومک کولی شي چې هغه کوډونه چې تاسو ورکړي دي هغه تاسو ته وپېژني. مونږ دلته د HTML ټاګ لرو. که دا مثال مونږ غلط ټایپ کو HTML n ورڅه اضافه کو دا د دې رنګ تور شولو، نو د دې نه مطلب دا ده چې ویې نه پېژندلو. راځو دوستان دا د لومړي ځل لپاره رن کوو. کولی شئ چې دې ځای نه هم رن کړئ. رن کې په فایرفاکس کې کوئ، هر څه کې کولی د دې ځای نه هم کولی شئ. مونږ راځو د ځای نه رن کوو. ډي ډیسک ته راځو. دلته هم سیف کړی ده. پسوند یې په دې شکل باندې ده ډاټ HTML. دوستانو ما ته په دې شکل باندې ښکارېږي ځکه چې د ما ډیفالټ براوزر چې ده فایرفاکس ده. شاید تاسو ته په بل شکل باندې وښودلی شي. په دې باندې ډبل کلیک وکوئ. تاسو وګورئ په دې باندې ډبل کلیک وکړو په صفحه کې هیڅ شی نشته ده ځکه چې مونږ چینل یې پکې ډاپ کړي. دلته ادرس راته ښودلی ده په URL کې، دلته هم چون ادرس راته ښودلی. اوس غواړو اولین کار چې مونږ کوو د دغې مونږ د ویب سایټ نوم ورته لیکو. نوم د چې لیکلو هغه به حتما ضررا په هیډ ټاګ کې لیکي. د هیډ ټاګ کې راځو. اول ترین ورته لیکو چې ټاګ لرو په نامه د ټایټل. دوستانو د دې سره انشاءالله تاسو وروسته بلدیږئ. ټاګ د ټایټل لرو. په دې کې مثال ورته لیکو چې افغان ویب سایټ، افغان ویب سایټ. دا همچنان ټاګ پیر ده جوړی ده، بندوو یې، فورورډ سلاش ورکوو او ټاګ د ټایټل بندوو واپس. دا دوستانو راځو سیف کوو یې چې په کنټرول اس باندې هم سیف کولی شئ. راځو دا ریفریش کوو چې په کنټرول آر باندې هم ریفریش کولی شئ. تاسو متوجه شئ دې ځای ته چې دا چینج شولو. دا به د دویم لپاره است چې د مونږ ویب سایټ په دغه نامه باندې په دغه ساحه کې سیو وي. چې کله را اوپن کړئ دلته به افغان ویب سایټ لیکل کېږي. وروسته له دا نو دوستانو یو بل ټګ لرو چې دا انشاءالله تاسو په یاد کېږي. اوس دومره مهم نه ده، که م زده هم نه شي هیڅ تشویش مه کوئ. ټګ لرو په نامه د میتا، او دا چې دا پراپرټي یا اټریبیوټ لري په نامه د کرکټر سیټ یا چار سیټ. چار سیټ دا مساوي کوو. په دې کې لیکو چې UTF-8 UTF-8. د دې نه مطلب دا ده دوستانو که چېرته مونږ وروسته له دې نه په خپل ویب سایټ کې دا سیف کوو، که وروسته له دې نه مونږ په خپل ویب سایټ کې پښتو، دري، عربي هر رنګه لیکنه وکوو هغه به په صحیح شکل باندې مونږ ته ښایي. دا دوستانو راځو سیف کوو او ګورو
په ویب سایټ کې موږ هیڅ تغیرات نه راځي. دا ریفرش کوو په کنټرول آر باندې. وروسته له دې چې دا مو پیژندل، موږ ویلي وو دوستانو چې هر شی وروسته له دې نه موږ لیکو په ټاګ د باډي کې به دننه لیکو دې سیکشن کې. اولین ټاګ مثال زه درته لیکم، ټاګ په نامه دی پی. پی نه مطلب پاراګراف دی. ورته لیکم اوس چې this is my first tag. This is my first tag in HTML. دا زما لومړی ټاګ په HTML کې و. ټاګ د پی همچنان پیر ده. بند وکړو. دا راځو سیف کوو. وروسته له دې نه دوستانو په کنټرول اس باندې سیف کوئ او په کنټرول آر باندې ریفرش کوئ. که ورته وګورئ دوستانو دلته راغللو، دا یې موږ صفحه شوله. او راځو دوستانو ټاګ د باډي چې دا یو اټریبیوټ لري، دې ته اټریبیوټ لرو. فاصله به ورکړئ، ورته ولیکئ چې بي جي کالر یعنی بیکګراوند کالر. دا د HTML اټریبیوټ ده. په ډبل کوټیشن کې به تاسو ورته ولیکئ چې کالر چې دا مطلب د موږ کالر دې ته ورکړه هاټ پینک. دا به سیف کړئ او را به شئ. وګورئ د تاسو د ویب سایټ رنګ به څنګه شي، چینج به شي. د HTML سټرکچر لومړی ټاګونه خو انشاءالله تعالی چې زده کړل په همدې شکل باندې کیږي چې لومړی به ټاګ د HTML ټاګ هم چې کله ولیکلو، آخرین ټاګ به هم شان د HTML وي. وروسته له دې نه په دوه سیکشنونو باندې د HTML ټول ویشلی و. لومړی سیکشن چې و د هیډ و، په دې کې به تاسو فقط ټاګ د ټایټل لیکئ او بعضې نور لینکونه او شان په دې کې لیکل کېږي. او بل ټاګ هم لرلو په نامه د باډي. هر شی چې تاسو وغوښتل چې وغواړئ چې ولیکئ چې په ویب سایټ کې تاسو نمایش شي، ډسپلی شي، څرګند شي، حتما او ضرورا به چېرته لیکئ؟ په ټاګ د باډي کې باید نه لیکئ. انشاءالله دوستانو چې ډېر تیز خو به نه وم روان، انشاءالله تعالی چې تاسو به سر پرې خلاصېږي. وروسته له دې نه دوستانو مونږ لرو ټاګونه د H1 نه تر H6 پورې. زه دلته در تاسو ته معرفي کوم. خدای دې وکړي د دغه رنګ زه چینج کوم چې د تاسو سترګې وینه سي. رنګ ورکوم اورنج. اورنج سیف کوم او راځم ریفرش کوم. دوستانو اوس راځم اول ترین ټاګ چې مونږ لرو په داخل د باډي کې ټاګ لرو په نامه د H1 یعنی هیډینګ یک. په دې کې لیکم چې this is my H1 ټاګ. دا زمونږ د H1 ټاګ شولو. فورورډ سلاش H1 بیرته بند واپس. دا راځو سیف کوو او ګورئ دلته یې کنټرول آر ریفرش کوو. په دې شکل باندې موږ ته وښودلی شي. وروسته له دې نه د H2 ټاګ هم لرو. H2 دغه دې نه زه کاپي راخلم دوستانو د وخت ضایع کېدو په خاطر باندې چې وخت ضایع نه شي. کنټرول سی او دلته یې کنټرول وي کوم. دلته ورته لیکم د دې په ځای چې دا زموږ دویم ټاګ ده او دا دویم ټاګ هم دوستانو بندوو. فورورډ سلاش H2 کنټرول اس. کنټرول اس یو ری ګورو دوستانو کوم فکر وي د هغې نه کوچنی شو، نسبتا د هغې نه کوچنی شو. بل ټاګ لرو په نامه د H3. تر H6 پورې همداسې ادامه ورکړئ. H3 بل ټاګ لرو په نامه د H5. دوستانو تاسو وګورئ چې د H5 نه نور کوچني ټاګونه نه لرو. ځکه یې نه لرو چې که د دې نه نور کوچني شي هغه قابلیت لیدلو نه لري. دا کنټرول اس سیف کوو. راځو دلته یې ریفرش کوو. دوستانو تاسو وګورئ په دې شکل باندې به موږ ته ښکارېږي. دا زه دلته فکر وکړه دا زه کنټرول پلاس کنټرول مثبت کوم چې لږ نږدې شي چې تاسو ترې ووینئ، قابلیت لیدلو تاسو ته ښکاره شي. په دې شکل باندې به موږ ته وښودلی شي. دوستانو د H5 نه کوچني ټاګونه ولې نه لرو؟ ځکه یې نه لرو که د H5 نه کوچني شي نو بیا نشو کولی چې قابلیت د دید قابلیت لیدلو ولري. نو ځکه د H5 نه کوچني ټاګونه یا لکه H اوه دا ضرور نه دي چې وي. راځو دا واپس لنډوو. اوس موږ او تاسو ګورو د دې ډایرکشن د دې سیکشن اوس په چپ طرف باندې دی. که غواړو موږ دلته دغه وغواړو یا لمنځ ته راولو یا یې ښي طرف ته راولو، په کوم مدرکه یې راوستلی شو. نو په اسانه طریقه را به شی همیشه هم اټریبیوټ چې لیکلو دوستانو موږ مخکې ویلي وو په مخکې ویډیو کې چې په سټارټ ټاګ کې به لیکئ، په لومړي ټاګ کې به لیکئ. او همچنان اټریبیوټ هم چې لیکلو دلته به د دې سره همواره نه ورسره لیکئ په دې شکل. حتما او ضرورا به یو خانه فاصله ورکوئ. وروسته له دې نه به ورته لیکئ الاین ALIGN الاین. کله چې تاسو پراپرټي ولیکئ
هغه خپل ځان ته سور رنگ اخلي دې ته فکر وینو پلس پلس په دې خاطر باندې خره ا لاین دا به مساوي کوي په ډبل کوډیشن کې به تاسو ورته ولیکئ چې دغه ماته بعد په ښي طرف کې وښودلی شي ګوره HTML څومره اسانه ده فقط انګلیش به ورته ولیکئ رایټ یعنې ماته په ښي طرف باندې وښودلی شي دلته راځو ریفریش کوو اوس راځو دغه بل ته چې دا بعد موږ ته په سنټر کې په منځ کې راته وښودلی شي H2 ته راځو فاصله ورکوو او ورته لیکو چې موږ ته د الاین دې موږ ته وښودلی شي مساوي دي شي په څه شي باندې په سنټر باندې سنټر ډبل کوډیشن او سیف ډبل کوډیشن سیف را به همچنان سنټر ته راشي دوستانو بله خبره دا چې نور هم چنان تاسو هم داسې کولی شئ اوس دا زه راولمه مثال لیفت طرف ته الاین یې مساوي ده کولی شئ چې دا په سنګل کوډیشن کې ونیسئ او یا یې همچنان په ډبل کوډیشن کې ونیسئ هیڅ فرق نه کوي خو تاسو خپله ځانونه په څه شو باندې بلد کړئ په ډبل کوډیشن باندې دوستانو بلد کړئ ډبل کوډیشن ولیکئ وروسته له هغې نه کې ولیکئ چې لیفت اوس کار نه کوي ځکه چې دا په اتوماتیک شکل باندې په لیفت طرف باندې سیف ده نو تاسو کولی شئ دې ته وګورئ په لیفت شکل باندې ده که دا تاسو څنګه ریفریش کړئ همدا لیفت شکل با ډیفالت ده دوستانو تاسو دا زده کړل انشاءالله تعالی اوس به وګورو چې یو ټایټل هم چون دې ته ورکړو اول دغه رنګ زه د باډي رنګ پاکومه راځمه کنټرول اس سیف کوم او دلته همچنان ریفریش کوم چې په سپین شکل باندې موږ ته وښودلی شي اوس راځمه دغه اچ یو چې ده د دې بعد دا ماته یو ټاګ لرو په نامه یو اټریبیوټ لرو په نامه د ټایټل اچ یو ته راځمه په اچ یو کې که په دې سیکشن کې ولیکئ فاصله به ورکوي فرق نه کوي او که په دې آخر کې ولیکئ هیڅ فرق نه کوي زه په آخر کې لیکمه یو اټریبیوټ لرو په نامه د ټایټل ګوره چې وې پیژني هغه په سور رنګ باندې چینجوي په ټایټل کې په ډبل کوډیشن کې یا همچنان په سنګل کوډیشن کې به تاسو ولیکئ هر شی چې غواړئ د دغه په باره کې ولیکئ هغه به تاسو ولیکئ لکه مثال زه ورته لیکمه I love افغانستان زه افغانستان سره مینه لرم دا زه سیف کوم کله مې چې سیف کړو راځم په دې سیکشن کې ریفریش کوم دوستانو دا تاسو ته نه معلومیږي کله چې تاسو په دغه اچ یو ټاګ ته مونږ ورکړی و چې په دې باندې راشئ ماوس ورته راوړئ نو اتومات به هلته تاسو ته وښودلی شي په دې سیکشن کې چې I love افغانستان هر سیکشن ته چې ویسئ په دې ټاګ باندې درته ښایي چې I love افغانستان یعنې تاسو کولی شئ چې د دې باره کې معلومات ورکړئ هر ټاګ ته یې کولی شئ زه شپږ ته ورکوم مثال اټریبیوټ په نامه د ټایټل مساوي کېږي په ډبل کوډیشن کې ورته لیکمه آیا تاسو یاست سوالیه همچنان ورکوم سیف کوم اوس راځم دلته ریفریش کوم شپږ ته چې راشم په دې باندې ماوس ونیسم درته وایي چې آیا تاسو یاست دوستانو که چېرته تاسو غواړئ HTML زده کړئ HTML تر ټولو اسانترینه خوږه ژبه ده تاسو فقط یو کار وکوئ کوم درس چې مونږ درته ویلې د هغې حداقل 10 دقیقې 20 دقیقې نیم ساعت یو ساعت پریکټیس وکوئ پریکټیس ډېر مهم ده مننه سلطان دی داسې ښکلی می جانان